کومې دایرې په څلورمه برخه ویشل شوې ده دا ډول ټولې په نښه کړئ چې په څلورمه برخه ویشل شوې وي په دې معنی چې په څلورو مساوي برخو ویشل شوې وي ځکه چې د هر شي څلورمه د همغه شي د څلورو مساوي برخو له یوې سره مساوي ده نو دا ټول په څلور برخو ویشل شوي خو ټولې د مساوي برخو لرونکي نه دي د مثال په توګه دا دایره په څلور برخو ویشل شوې ولې دلته دغه برخه یې له دغې بلې څخه لویه ده او همدارنګه له دې پورته څخه هم لویه ده ځکه نو دا څلور برخې مساوي نه دي خو پورته دا څلور دایرې لکه چې څلور مساوي برخې لري داسې ښکاري لکه دا ټولې څلور برخې یې چې سره مساوي نو ګورو چې د دې ټولو څلور برخې سره مساوي دي څلور برخې مساوي دي نو وایو چې دا پورته ټولې په څلورو مساوي برخو ویشل شوي دي او یوازې دا یوه نه ده ویشل شوې نو موږ هم په همدې باندې کلیک نه کوو راځئ بل مثال ته ولاړ شو کومه مربع په څلورمه برخه ویشل شوې ده ټولې هغه په نښه کړئ چې دا شرط پکې صدق کوي بیا هم په هماغه ډول سره باید په څلورو مساوي برخو ویشل شوي وي که نو دا ټولې په څلورو برخو ویشل شوي یوه دوه درې څلور یوه دوه درې څلور خو ټولې په مساوي برخو نه دي ویشل شوي د مثال په توګه دلته په دې مربع کې دا برخه یعنې دغه کوچنۍ مثلث له دې بلې برخې څخه ډېره کوچنۍ ده ځکه نو دا برخې سره مساوي نه دي خو په دې پاتې دریو کې که وګورو ټولې برخې سره مساوي دي په دې مربع کې دغه ټول مثلثونه له یو بل سره مساوي دي ټول یوه اندازه مساحت لري نو ځکه وایو چې دا څلور مساوي برخې لري او دغه ټولې وړې مربع یوه اندازه مساحت لري نو دا هم څلور مساوي برخې لري او بیا د دې ټولو مثلثونو هر یو په یوه اندازه ده او همدارنګه یوه اندازه مساحت لري نو په دې معنی چې مساوي برخې لري مخکې ځو ښه خوند کوي که څنګه ډېر ښه کومه دایره په درېیمه برخه ویشل شوې کله چې یې په درېیمه برخه ویشو نو باید په دریو مساوي برخو یې وویشو ښه نو دا یوه خو په څلور مساوي برخو ویشل شوي نو دا په څلورمه ویشل شوي ښه نو دا درېیمه نه ده دا بیا په دریو برخو ویشل شوي خو مساوي نه دي دلته دا برخه له دغې بلې برخې څخه کوچنۍ ده دا په دریو برخو ویشل شوي او همداراز دا ټولې سره مساوي دي دا برخه د دې بلې په اندازه مساحت لري او دا هم د دې بلې په شان مساحت لري نو په دې باندې به کلیک وکړو دا هم په دریو برخو ویشل شوي خو ولې د هغه پورته په شان مساوي نه دي دا برخې له دې بلې څخه ډېره کوچنۍ ده نو وایو چې دغه یوازینۍ دایره ده چې په درېیمه برخه ویشل شوې کومې دایرې په دریمو برخو ویشل شوي بیا هم په هماغه ډول سره دا په څلورمه برخه ویشل شوي دا برخې سره مساوي نه دي دا په دریمه برخه ویشل شوي یو بل مثال به هم کار وکړو کوم مستطیل په څلورمه برخه ویشل شوي یاد ولرئ چې کله وایي څلورمه برخه نو باید ټولې برخې سره مساوي وي دا د څلورو مساوي برخو په شان ښکاري دا دوه مساوي برخې لري دا په څلورمه برخه نه بلکې په دوو برخو ویشل شوي دا څلور مساوي برخې دي او دا شپږ مساوي برخې دي ښه نو دا مساوي دي خو څلور نه دي شپږ مساوي برخې نو دا په شپږمه برخه ویشل شوي ښه نو دلته زموږ هغه مستطیلونه چې په څلورو مساوي برخو ویشل شوي دا او دغه دي چې هر یو څلور مساوي برخې لري